अफगानिस्तान हमारी जमीन है, हमारी आबा व अजदाद की है. د پاکستاني حکومت لخوا قاضي طاهر ته د عمر قید سزا او د لر او بر افغانانو غبرګونونه قاضي طاهر ته د کوم جرم سزا ورکړل شوه. جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او مینه چینل هم سبسکرایب کړئ. मैं अफगान हूँ था और रहूंगा. قاضي طاهر چې کراچۍ کې د افغانستان په ننګه خبرې کړې وې او پاکستاني حکومت ته یې د پیغور په ډول ویلي و چې هغه هندو چې جنګ کې مو ونیولو ښه میلمه پالنه مو ورته وکړله او بیرته مو هند ته وسپارل. هغه هند ته جاسوسي نه وه، خو چې موږ خپل حقوق غواړو او افغانستان کې جنګ بندېدل غواړو، بیا موږ د افغانستان جاسوسان یو. د همدې خبرو او د پاکستاني پوځ پر ضد د یو شمېر نورو خبرو له امله نن د کراچۍ محکمې هغه ته د عمر قید سزا ورکړه. رنګلیال یې په غبرګون کې لیکلي طاهر قاضي ته یې د افغانیت په ننګ د ټول عمر قید سزا ورکړه. دا هغه خلک دي چې د بر افغان په حیث یې موږ هیڅ مرسته نه ده کړې، مګر که نن په خپل کاله کې زه محکوم نه وای، زه یو مقتدر هیواد وای، دلته احمد منصور خان وایسرای نه وای او پر نړیوال سټیج مې خبرې اغیز درلودلی، طاهر په خدای کرانه بندي شوی وای. زه دلته د خپلو د لاسه محکوم یم، ما هیڅوک نه پرېږدي چې ستاسو په ملاتړ د پنجابي سفارت مخې ته ورشم او احتجاج وکړم. ته د افغانیت په ننګ بندي شوی یې، خو غرور دې مات نه شو. زما ځلان د بیرغ په سر سپک شو او غرور یې ور مات کړ. ته له مونږ ډېر ښه یې، تا د سیندیانو په خاوره د افغانیت خبره وکړه او قیمت یې پرې کوي، خو زه په خپله خاوره د ارزښتونو خبره نشم کولی. ته به نه یې خبر، ما ته خپلو نهایي د بیګانګۍ او پردیتوب احساس راکړی دی. ومو بخښه، هیڅ مرسته دې نشو کولی. محسن داوړ بیا لیکلي کراچۍ کې ترهګري عدالت د پی ټي ایم تکړه ملګری قاضي طاهر ته د احتجاج په ضد مقدمه کې د عمر قید سزا اورولې ده. قاضي طاهر هم په لاریون کې نه و، د سخت سزا د توجیه کولو لپاره هیڅ شواهد نشي وړاندې کولی. دولت د سوله ییزو پښتنو فعالینو دیوالونو ته دوام ورکوي. کبیر حقمل بیا لیکلي ظلم پسې ظلم، په داسې حال کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ له 13 ورځې راهیسې د علي وزیر د خلاصون لپاره د سند ایالتي اسمبلۍ مخې ته پرلت وهلی. د کراچۍ یوې محکمې د دې غورځنګ تکړه او مهم غړی قاضي طاهر ته د عمر قید سزا ورکړې او له محکمې یې نیولی دی. دې ویډیو کې قاضي طاهر وګورئ چې د افغانستان او افغان په اړه څه وایي. پاکستان هیڅ هغه سر نه پرېږدي چې افغان یې خوښ وي. طالب یې هم ځکه خوښیږي چې د افغان دښمن دی او زموږ ملک یې ورته غلام کړ. درنو کتونکو، تاسو د قاضي طاهر د دغې سزا په اړه چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ورکړل شوې څه نظر ورکوئ؟ د دغې موضوع مربوط نظریات مو راسره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.